سلامونه هرکلی کوم ملګرو په دې هیله چې ښه به یې. دغه ویډیو د هغه چا دپاره ده چې غواړي آنلاین تذکرې دپاره فورمه ډکه کړي او دا ویډیو زه تاسو باندې دپاره جوړوم. سټیپ بای سټیپ یې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ملګرو تاسو کولی شئ په موبایل کې هم پورته پلی وکړئ او فورمه ډکه کړئ. زه ګوره په موبایل کې لګیا یم دغه د ځان دپاره اول یې ځان دپاره دا فورمه ډکوم. تاسو به یې وګورئ انشاءالله. تاسو به راشئ ګوګل کروم ته، چونکې ما مخکې یو ځل یې ورته همداسې ډکه کړې وه، هغه بیا رد کړه. دلته به ورته ولیکئ NID.NSIA.gov.app. دا د همدې ویب سایټ ادرس دی. دلته به بیا تاسو وګورئ صفحه به خلاص شي، پښتو به کلیک کړئ. هره ژبه که دري غواړئ دري او که پښتو غواړئ پښتو. نو دغلته یو 5 اپشن درکوي: د نوي الکترونیکي تذکرې فورمه ډکول، د نابشپړ شوي فورم دوام، د الکترونیکي تذکرې غوښتنلیک تعقیب، نو د فورم پرنټ. نور څه زموږ کار نشته دی، نو موږ دغه لومړي سره زموږ کار دی. دا لومړی ده، نو په دې کلیک کوو. نوي الکترونیکي تذکرې فورمونه دلته راځو او خپل معلومات مکمل ګورئ. دلته 2 په مراحله دي: یو فورم ډکول دی او بل د څانګې ټاکل او لیږل دي. دغه بله شماره د غوښتنلیک کوډ ده. دا که وخت ضرورت شو بیا تاسو دا ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ او دا ځان سره یادداشت کړئ. اوله او دویمه مرحله: اوله مرحله کې ورته ګوره د کورنۍ د مشر نوم، که تاسو واده کړی کورنۍ مشر نوم خپله ولیکئ، که تاسې نه یې د پلار ولیکئ نوم، د پلار نوم مکمل. دا داسې وګورئ، ډېر اسانه تیار مطلب هر څه جوړ کړي دي، صرف فورم ډک کړئ. ګوره ټول وګورئ، زیږیدلو نیټه، کوشش وکړئ دقت معلومات دقیق معلومات ورکړئ چې غلط نه وي. نو دا به ډېر ټیم مانه والي. زه به دا ویډیو لږ سکیپ کړم. ویډیو مې هغه کړله، فورم ډکوم. ګورئ تاسې خپله وګورئ، بره سر نه راځم، کوم ځای کې غلطي ونه کړئ. تاسې هم همدغه رقم ډک کړئ. ګورئ نوم د پلار نوم، تخلص نیکه نوم، نیکه تخلص یا کورنۍ نوم، جنسیت نارینه، داسې راځه، زیږیدلو نیټه. دا تاسو د تذکرې نه اخیستلی شئ یا به تاسو ته خپله معلومه وي. 1928 مور نوم، مورنۍ ژبه پښتو، انګلیسي کې نوم، تخلص، ولایت، ولسوالي، کلی، زده کړې، لیسانس. ګورئ تاسو هر څه ګورئ، اصلي استوګنځای، اوسنی استوګنځای، د اړیکو شمېره کې کوشش وکړئ همدغه ما چې رقم دا شماره ورکړئ همداسې تاسو هم ورکړئ. ایمیل ادرس ورکړئ. د بهرنیو ژبو سره اړیکې بلدتیا، د هېواد له نورو سره ژبو سره بلدتیا. که نه پوهېدلی مشکل نشته دی. او د وینې ګروپ که درته معلوم وي دا هم ورکړئ. قومیت اسلام، قومیت پښتون، دین اسلام. کار دا ګوره دغه معلومات نو تاسو د تذکرې نه اخیستلی شئ. دلته ډېره مهمه خبره ده، یو د تذکرې عکس چې اخیستی باید ولرئ ځان سره، او بل یو وړوکی سایز عکس. دغه تاسو ګورئ په سکرین باندې زما دا چې بیکګراونډ سپین یا دغه رقم ته جوړ کړئ. تاسو ته دا 2 شیان ډېر مهم دي. ګوره ما اپلوډ کړي دي. ګوره د کاغذي تذکرې اپلوډ کول، ګوره نمونه دا ده. زما تذکره وګورئ او هغه معلومات چې تذکره کې ډېر ضرور دي هغه دغه دي. دلته نږدې کې داسې ګوره
ټوک ګڼه جول دریم پاڼې ګڼه 190 د ثبت ګڼه 453 تاریخ 1492 د تاریخ شو د دغه تذکرې د صدور شوي او د صکوکو نمبر یې بره لیکل شوی 10 تاسې ګورئ او دغه شیان پکې ضرور دي انشاءالله او عکس هم باید دا رقم کړي دا دواړه به ورته تذکره اپلوډ کوئ او بله به ورته عکس اپلوډ کوئ ځکه دا عکس هم بیا تذکره کې راځي نو هغې نه وروسته یو بله مرحله د څانګې ټاکل او لیږل څانګې ټاکلو کې ګوره هیواد نه که بهر بل هیواد ایران او متحده دا مو ورته کولی شئ امارات نو زه خو دلته یم افغانستان ولایت ننګرهار او دلته به څانګه بیا ټاکم ولایت کې چې کومه څانګه ده او بیا تصدیق او لیږل تصدیق کوئ او لیږو یې ښه دا ده ګوره زموږ فورم ولیږل شو صحیح دی ښه اوس د فورم د کتلو لپاره دا به دغه پرنټ باندې کلیک کوو ګوره دا پرنټ دا به مونږ دا فورم به ډاونلوډ شي چې کله ډاونلوډ شو نمونه یې کتلی شو چې څه رقم ته فورم مونږ ډک کړی ده همدغه رقم بیا پرنټ هم شي ښه دا دی وګوره تذکره زما جوړه نو ملګرو ګورئ زما فورما ډکه شوه په دغه شکل به تذکره جوړیږي چاپ کیږي دغه نمونه ده او که مشکل مو لرلو نه م شو هغه کولی ما ته په دغه واتساپ میسج وکړئ انشاءالله زه یې درته ډکوم تر خپله وسه مو خدمت کې یم مخ ته مخه شه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته